بین الافغاني مذاکراتو باره کې ولسمشر غني څه وویل؟ حمدالله محب طالبانو ته څه وویل؟ عبدالله واتمر څنګه شول؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د شنبې په ورځ قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو پرانسته وشوه. د دغو مذاکراتو په تړاو ولسمشر محمد اشرف غني د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې ویلي چې د مذاکراتو پیل د امنیتي او دفاعي ځواکونو په قربانیو ترلاسه شوی او حکومت به دا پروسه په تدبیر او پیاوړې ارادې سره مخته یوسي او د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې به پکې خوندي کړي. جمهور رئیس غني خپلو خبرو کې وویل د سولې لپاره د حکومت دریځ واضح دی او د افغانستان مذاکراتي پلاوی د متحد افغانستان او د افغانستان اسلامي جمهوري دولت استازیتوب کوي او حکومت تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره په پیاوړي دریځ تدبیر برنامې او ارادې مخته ځي. دغه راز د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي چې افغان حکومت د سولې پروسه کې ټول اړین ګامونه اخیستي او اوس اړتیا ده چې طالبان هم خپل صداقت ثابت کړي. ښاغلي محب زیاته کړې چې افغان حکومت به د سولې پروسه کې په تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو معامله ونه کړي. په هر حال د بین الافغاني مذاکراتو پرانسته د شنبې په ورځ وشوه. دغه راز د یکشنبې په ماښام د دواړو لورو تخنیکي ټیمونو چې 15 تنه پکې شامل وو سره ولیدل او د اجنډا په جوړولو یې کار وکړ او د دوی بحثونه به روان وي. دوی به ځای وخت او اجنډا معلوموي او اصلي مذاکراتو ته به لار هواروي. دواړه لوري وایي کوشش کوي چې لومړی پر داسې مسایلو بحث وکړي چې دواړه لوري په اسانۍ توافق ته پرې رسېدلی شي. دغه راز نن ماسخوتن ناوخته عبدالله او حنیف اتمر بیرته هېواد ته راستانه شول. البته مذاکراتي پلاوی په قطر کې دی او هلته به مذاکراتو ته دوام ورکوي. عبدالله او اتمر فقط پرانسته کې د ګډون لپاره تللي وو چې دا د نن بیرته هېواد ته راستانه شول. په هر حال تاسو د ولسمشر غني او حمدالله محب د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.